السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د موبایل د چارجینګ لپاره یو داسې ښایسته او خوندور اپلیکیشن در وښیم. که چیرې تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ او که بیا تاسو خپل موبایل چارج ته کښېږدئ، په هغه باندې به در کنته ښایسته افیکټسونه را روان وي. نو دوستانو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، نو باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو تر ویډیو شروع کولو مخه که چیرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي، مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او دا غر له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ. او که چیرې تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی، نو مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ. کله چې دوستان تاسو دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ، د هغه کوم پرمیشنان تاسو څخه غواړي، هغه ټوټل پرمیشنان به تاسو په خپل موبایل کې الاو کړئ او د هغه کوم چارجینګ انیمیشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې ګورئ دوستان تاسو په چارجینګ انیمیشن باندې کلیک وکړئ، دغه ټول د چارجینګ انیمیشنان دي. که تاسو غواړئ چې هر یو د خپل موبایل په چارجینګ باندې ودروئ، هغه تاسو درولی شئ. نو ګورئ دوستانو زه غواړم چې دغه انیمیشن د خپل موبایل په چارجینګ باندې ودروم. کله چې زه خپل موبایل چارج ته کښېږدم، نو دا انیمیشن یې په ولاړ وي. نو صرف دوستان تاسو په هغه انیمیشن باندې کلیک وکړئ. کله چې ګورئ دوستان تاسو په هغه انیمیشن باندې کلیک وکړئ، دا کار بیا تاسو تاسې په ټیک مارک بټن باندې کلیک وکړئ او دا غر دوستان تاسو په سیټ ناو ووایي. کله چې ګورئ دوستان تاسو سیټ ناو ووایي، سیټ سکسسفولي، هغه ستاسو د موبایل په چارجینګ باندې ودرېدی. اوس ګوره دوستانو که چیرې تاسو راسئ خپل موبایل چارج ته کښېږدئ. اوس ګوره دوستانو زه راځم خپل موبایل چارج ته ایږدم. کله چې دوستانو زه خپل موبایل چارج ته وتړم، نو هغه انیمیشن به پر روان وي. نو ګوره دوستانو ما موبایل چارج ته کښېښوی او د هغه رقم دا انیمیشن به پر روان ده. نو اوس تاسو دوستان کولی شئ چې بل انیمیشن هم په ودروئ. که چیرې تاسو غواړئ چې دوستانو بل انیمیشن په ودروئ، د هغه رقم تاسو چارجینګ انیمیشن ته راسئ. دلته به دوستان دغه تاسو اوکې کړئ او کوم ایډز راغله هغه ایډز به تاسو کلوز کړئ. نو ګوره دوستانو هغه ایډز به تاسو کلوز کړئ. د هغه رقم زه غواړم چې دا انیمیشن په ودروم، صرف تاسو په هغه انیمیشن باندې کلیک وکړئ او د هغه رقم دوستان تاسو په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ. د هغه رقم دوستان بیا تاسو سیټ ناو ووایي. کله چې ګوره دوستان تاسو سیټ ناو ووایي، دلته سیټ سکسسفولي، هغه ستاسو موبایل په چارجینګ باندې ودرېدی. نو ګوره دوستان اوس زه بیا موبایل چارج ته تړم. کله چې زه موبایل چارج ته وتړم، دا وار به دا انیمیشن پر روان وي. نو اوس تاسو دوستانو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ چې د خپل موبایل د چارجینګ انیمیشنان ور بدل کړئ. ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوي وي، ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ او د دا رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. نو دوستانو که کومه پوښتنه لرئ، که مې ویډیو ته ضرورت وي، موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست، تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.